د مفتي منیر شاکر باره کې یو بل خبر هم تاسو ته درکوم چې مفتي منیر شاکر باندې نن پولیسو یا نقاب پوشو څخه کسانو سره حمله کوله، هغه ته کوم نقصان رسولو دغه خبرې به تاسو د هغه اوریدلی یو، تاسو به د هغه خبرې شریکې هم کړم. مفتي منیر شاکر چې دا یو ډېر مشهور دینی عالم دی او ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا شته، تاسو به ډېر نږدې نه هم پیژنئ ځکه چې هغه د هیڅ چا نه هم پټ نه دی، په لکونو کې فالوورز هم لري. اوس مهال هغه یو ویډیو په سوشل میډیا وایرل کړی چې په خپله دغه ویډیو کې دا دعوه کوي چې زه چېرته روان وم، په ما باندې پولیس راپسې شوي او زما د نیولو کوشش یې کولو یا یې ماته د نقصان راکولو کوشش کولو. د دغه ځای هم یاد کړو چې په پېښور کې کوم ځای کې د کوم ځای ته سفر کولو، دا هر څه په ویډیو کې یاد کړي دي او دا یې هم ویلي دي چې که ماته هر څه نقصان ورسېدو نو دا ریاست یعنې پاکستان به د هر څه ذمهوار وي. نو دوستانو، مفتي منیر شاکر په خپلو خبرو کې نور هم داسې خبرې کړي چې ویلي دي چې په ما باندې هر څه خبره ما سره د چا وي نو را دې شي، ما پسې اف آی آر راوړي، هر څه چې وي زما هر څه موجود دي، زما جومات هم مدرسه هم ټول هر څه خلکو ته معلوم دي، خو داسې دې نه کوي چې ګینې ما پسې زما د فالو کولو کوشش کوي او ما ته نقصان رسوي. نو منیر شاکر دا خبرې همدا نن په خپله یو تازه ترین خبره ویډیو کې شریکې کړي دي.